یعنی پیغمبرانو سره دا گنجایش نشتی چې مونځ پکې پرېږدي. اوس دا ما ته پته نشته که تاسو پکې سلار پیدا کړي د گنجایش، جدا خبره ده، خو پیغمبرانو تم گنجایش قرآن او حدیث کې چې څه دي نو د هغې په رڼا کې پیغمبرانو تم گنجایش نه و چې هغوی دې د مونځ پرېږدي. که ورته آخري وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې د مرګ دا بیماري راغله، مشهوره واقعه د سیرت کې بیان شوې ده چې یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان له اوبه راوغوښتې د یو څو کوونه او دا په ما راواړوئ چې زه لږ رابېدار شم. نو چې اوبه به پرې واړولې نو د مانځه تپوس به وکړو خلکو مونځ کړی که نه؟ نه وی یا رسول الله ستاسو انتظار کوي. بیا به بېهوشي راغله، بیا به اوبه ور واړولې، بیا به راپاڅېدو، بیا به بېهوشي راغله. په دې ټول هر څه کې د هغه غم دې سره دی چې دا مونځ کول غواړي.